د بلخ ولایت مقام ویاند په بازار کې د بې کیفیته توکو له پلور او زیرمه کولو څخه د مخنیوي لپاره د ځانګړي کمیسیون له جوړېدو خبر ورکوي. دغه کمیسیون د بلخ ولایت د والي په لارښوونه د صنعت او سوداګرۍ ریاست په مشرۍ جوړ شوی دی. دا چې د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې، د بلخ د والي صاحب د هدایت پر اساس باندې مخکې له مخکې یو کمیسیون جوړ شوی و چې د صنعت او تجارت ریاست یې مشرتوب کوي او د نور ریاستونو او ښاروالۍ ریاست استازي یې غړي دي. یا د کمیسیون په بازار کې د احتکار همداراز د بې کیفیته توکو د راټولولو مسؤلیت لري. د بلخ د والي ویاند دغه راز زیاتوي چې یاد کمیسیون په خپلو لومړنیو اقداماتو کې څو ټنه بې کیفیته مواد راټول او سوځولي دي. یاد کمیسیون د ولایت مقام په هدایت د روژې مبارکې په میاشت کې وخت په وخت له بازار څخه نظارت کوي او د نرخونو کنټرول او د بې کیفیته توکو د راټولولو مسؤلیت لري، چې تر دې دمه یې د 25 ټنه په شاوخوا کې بې کیفیته توکي راټول کړي او د شرعي محکمې لخوا حدر شوي. ورته مهال نوموړی د بلخ ولایت له سوداګرو او پلورونکو څخه غواړي چې د بې کیفیته توکو له زیرمه کولو او پلورلو ډډه وکړي او همدارنګه خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د دغه ولایت چارواکي به په بازارونو کې د شفافیت او د اقتصادي سرغړونو د مخنیوي په برخه کې پرېکنده اقدامات وکړي. د ټول مزار ولسونو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې ولایت مقام د بازار نرخونه ارزیابي کوي هره ورځ او انشاءالله نرخونه به د یاد کمیسیون له لوري جدي تعقیب او کنټرولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام په مبارک دین کې احتکار یو ناوړه عمل بلل کیږي، خو په تیرو کلونو کې ځینو سوداګرو دغه کار د روژې په مبارکه میاشت کې ترسره کاوه. نو په همدې موخه اسلامي امارت څه کال له دې ناوړه عمل سره د مبارزې لپاره جدي پریکړه کړې او هڅه کوي څو د بیو له خپلسري لوړوالي مخنیوی وکړي.